په ننګرهار کې د ګرمو سیمو د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوي، خو په یادو ازموینو کې یو شمېر هغه زده کوونکي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه خپل هیواد ته راستانه شوي په دغو ازموینو کې برخه نه ده ورکول شوې. د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وایي د ګاونډي هیواد پاکستان څخه د بیرته راستانه شوو افغان کډوالو زرګونه د 11 او 12 ټولګیو زده کوونکي له سږنۍ ازموینې بې برخې پاتې شوي. د نوموړي په خبره دغه ستونزې د اړوند مسؤلینو سربیره د ولسمشر ماڼۍ ته هم رسولې، خو تر دې دمه چا پرې غور نه دی کړی. کډوال خو ټول ته معلومات چې راستنځونکي یعنی په بد وضعیت کې راغلي دي، پیسې دومره نه لري، پیسې خلاص شي نو بس هغه کوم یا پلار یې ورسره تللی یا ورور یې ورسره تللی نور د تعلیم نه همداسې بې برخې پاتې شي، یا په چوک یا په بل چېرته مثلا الوګان خرڅوي یا مزدوري کوي یا غلاوې شروع کړي. نوموړی زیاتوي د پوهنې وزارت مسؤلین داسې خبره کوي چې ګواکې د دغه زده کوونکو څخه به دوی په پلازمینې کابل کې ازموینه واخلي، چې د ده په وینا دا کار یو څه ستونزمن دی ځکه چې د دغه زده کوونکو ډیری نجونې دي. بل لور ته مو په همدې تړاو د داسې یو زده کوونکي سره خبرې وکړې چې له پاکستان څخه راستون شوی 6 میاشتې په ښوونځي کې زده کړې هم کړي، خو په کلنۍ ازموینه کې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی او له ازموینې ویستل شوی دی. پاکستان راغلی و دلته افغانستان ته، نو 2 کاله کېږي چې زما کار شروع شوی دی. مهاجرون ریاست نه هلته نه کېدو، کله چې د هغې څخه خلاص شو بیا موږ لیسې ته معرفي شو، ننګرهار لیسې ته. اول ته زموږ دا تقریبا 6 میاشتې وشوې ضایع کېږي زموږ وخت، او موږ ته وایي کابل نه هیات راځي او د کابل نه د هیات پته نه لګېږي چې زموږ څخه امتحان واخلي او موږ په هغه کې شامل شو درس. په ورته وخت کې د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین هم یا د ستونزه مني او ځانونه په دې برخه کې بې وسه بولي، او په دې برخه کې د معرف وزارت پړ بولي او د پوهنې ریاست له دغو زده کوونکو څخه د ازموینو اخیستنه د پوهنې وزارت دنده بولي. د 10 او 11 ټولګي د زده کوونکو د ازموینې پروسه چې ده دا د پوهنې ریاست له صلاحیت نه لوړه ده. موږ پوهنې وزارت ته وړاندیز کړی دی او دا کارونه په دوران کې دي چې کله هم پلاوی راشي دغه کلنۍ ازموینې د دوی نه د سنبلې په اول باندې اخیستل کېږي. د معذرتي ازموینو په دوران کې چې د نورو زده کوونکو نه د مشروطي یا معذرتي یا د لیاقت امتحان اخیستل کېږي، هماغه مهال به د دوی نه هم د تثبیت صنف او د کلنۍ ازموینې اخیستل کېږي. د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د ننګرهار په تودو سیمو کې په شاوخوا 200 بابه ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې پیل شوي، چې څه باندې 600,000 زده کوونکي چې 250,000 نجونې دي ازموینه واخیستل شي او دغه ازموینې به 15 ورځې دوام وکړي. فقیر محمد فقیرزی، انعکاس راډیو تلویزیون، ننګرهار.